بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ویډیو څو ورځې مخکې جګ شوی دی او په هغه ورکوټه خبرنګار چې شاهد کفشاني نومیږي په هغې ډېره ریشخند وهلی، ډېره بده خبره کړې. هغسې کې د هغې پلار باندې مې ریشخند وهلی، دا بیا ځان ته افغان وایي بې غیرته. خو لا که پوه شم چې قسیم تابان یې که خراب یې که برباد یې څه شی چې یو څوک چې جګ شي په بل افغان ریشخند وایي بیا ځان ته افغان وایي. خو افسوس ستاسو په حالات، افسوس. دغه ویډیو تاسو آخره پورې وګورئ، خپله قضاوت کوئ. چې جګ شي یو افغان بل افغان باندې ریشخند وایي دا ښه خبره ده. واو پشت ما پوت میشه، پشت کاکای خود پوت میشه. بیرون که میره دوستا را میبینم وقتی که در بیرون قایق جان میره که یکی از یک بغل برش چوشکی پیش میکنه، یکی از جرنگانایی پیش میکنه، یکی ساجق دنگونان پیش میکنه، تابککای ساجق جنده که در کومیش میزنه، در پیشانیش میزنه، سر بینیش میزنه. بسیار تشویق میکنه، طفل هم اگه خوش داره دیگه. اما کی است که باز در کومندام یا یک قسم چیزا نوشته میکنه؟ شما کی هستین؟ باور کنین وقتی در محفل صحبت میکنه گپ میزنه پشتی و تریپنای بزرگ و گپای بزرگ هم میزنه، هنوزم پمپرکشم روشه و یک تا اضافه هم در جیبش هست. باور کنید او که کلان نشده که شما میگین گپای کلان میزنه.